د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې د کانونو او پترولیم وزارت په تړاو خپلې لومړنۍ څېړنې له رسنیو سره شریکې کړې. دغه کمیټې 101 سپارښتنې د کانونو او پترولیم وزارت ته د اصلاحاتو په هدف کړي چې 28 تطبیق شوي، په 48 یې کار روان دی او پاتې نورې تر اوسه نه دي عملي شوي. د څارنې او ارزونې کمیټې مسؤلین وایي چې د کانونو او پترولیم وزارت په وروستیو 4 میاشتو کې د فساد پر وړاندې د مبارزې ګامونه اخیستي دي، خو د دې وزارت په ځینو اداري سیسټمونو کې لا هم فساد وجود لري. زمونږ سپارښتنه دا وه چې دوی باید هر هغه بستونه چې دوی لري دې ته هغه وړ کسان باید دوی ونیسي. یعنې که په جیولوژي کې یو کس کار کوي، موږ تیر خپل د موندنو کې هم دا وه چې یو کس په جیولوژي کار کوي ولې د ادبیاتو نه فارغ دی، نو موږ ویلي وو چې دغه برخو کې تاسو کولی شئ چې مسلکي خلک وګمارئ تر څو د هغوی نه هغه لاسته راوړنې هغوی پوه شي چې دوی څه کوي. نو دغه استراتژی لا اوسه پورې جوړه نه ده. اگر در مرحله عقد قرارداد کوشش شوه و اما شفافیت موجود باشه، گام‌های بعدی باز خودش خوبتر و بهتر می باشه. په ورته مهال د روڼتیا څار سازمان مسؤلین په کانونو او پترولیم وزارت کې د مهمو ستونزو یادونه کوي او وایي چې د کانونو او پترولیم وزارت کې تر اوسه اساسي اصلاحات نه دي راغلي. د روڼتیا څار سازمان وایي چې د کانونو او پترولیم وزارت کې سیاسي او نامسؤلانه مداخلې کیږي او دغه مداخلو فساد او د کانونو ناقانونه استخراج ته فرصت برابر کړی. متاسفانه چې د افغانستان د کانونو او پټرولیم سکتور اوس هم د مهمو ستونزو سره مخ دی او د کانونو وزارت لخوا نه تر اوسه داسې اساسي ګام نه دی پورته شوی پرته له قانون د تعدیل نه چې هغه باندې مونږ حساب وکړو او دې ته مونږ امید پیدا کړو چې راتلونکي کې به د کانونو سکتور به په سمه توګه باندې مدیریت شي. په ورته وخت کې د ملي شورا غړي وایي چې د کانونو او پترولیم وزارت د بې کفایتۍ له امله لا هم د افغانستان په مهمو کانونو وسلوال مخالفان حاکم دي. دوی وایي چې اوس هم په ډیرو ولایتونو کې د قانون ناقانونه کیندنه روانه ده. په اکثره ولایتونو کې چې معدنونه دي هلته 2 طبقې خلک چې یو هغه د دولت مخالفین دي چې دغه قانون او معدنونه د هغې د کنټرول د لاندې دي، په غیر قانوني توګه باندې کیندل کېږي او استخراج کېږي، او په بعضو ولایتونو کې زورداران او ټوپک سالاران او هغه خلک چې هلته پر نفوسه دي یو تعداد په ولایتونو کې دغه کانونه کندي. د څارنې او ارزونې کمیټې د کانونو او پترولیم وزارت کې خپلې څېړنې په 2013 کال کې پیل کړې وې. تر دې مخکې یادې کمیټې په بهرنیو چارو وزارت کې هم د عدم شایسته سالارۍ او سیاسي ګمارنو په تړاو راپور خپور کړی و.